بسم الله الرحمن الرحیم. دغه یو خبره کومه، انسان د خوشحالي دا ډیره زیاته غټه خوشحالي ده په ما باندې رونه اتر زامن مې هم ناستي چې کله به مشاعرې ته داسې لاړم، مور مې ژوندی وه، مور پلار مې دواړه ژوندی وو، نو مور خو زما بیماره وه، کینسر مریضه وه، نو هغې سره زما دا نزدېکت دا و چې هغې زیات تر لاهور ته بتلو شوکت خانم ته، نو لګبه دا وه چې ډرایور یې وم او کلنډر یې وم او اردو یې وم او نرس هر څه لکه د یو ملګري غوندې هغې سره زما وخت دا 5-6 کاله تېر شوي وو. نو په مخامخ به یې ماته چرې داسې خبره نه ده کړې چې مطلب چېرته سپکاوی کړی دی کنځل خیره، خو یو خبره به یې راته ډېره کوله چې یاره تعلیم دې هم کړی دی، وروڼه دې هم دي ماشاءالله الحمدلله، فیملي ټوله داسې ده، او ته ګرځې صرف شعرونو پسې وي، ته صرف شعرونه وایې، نو ته به سبا څه کوې که نه؟ داسې خلکو سره کېنه چې هغه درانه خواږه خلک وي، دا وروڼه دې پې ښه ښکارېږي، دا ترونو زامن دې پې ښه ښکارېږي، او سبا دې څوک په ښه نوم یاد کړي. نو هغې اگر چې د هغې په ذهن کې د دې شعر یا د مشاعرې دغه کې دا یو غلط تصویر جوړ شوی، خو زه نن ډېر خوشحاله یم او دا صرف افسوس په دې یو خبره کومه چې کاش چې هغه نن وی چې د هغې چې کوم ارمان و هغې څوک غوښتل چې هغه خلک چې زما د هغې په وجه زما نوم ښه یاد کړی شي، زما وروڼه دې ښه یاد کړی شي، زما خاندان، زما یاران دوستان، او هغه خلک چې هغې غوښتل په کومو ساده الفاظو کې زما نه چې هغې سره کښېنه چې په هغې باندې یاد شي، نن هغه خلک الله رب العزت زما په وینا نه، زما د یو یار دوست یا زمونږ په یو عام میسج باندې هغې مونږ له دلته کې راغلي دي. نو زه ستاسو له ټولو ډېره ډېره زیاته مننه کوم، شکریا مو ادا کوم. یو ځل بیا یو وړوکې شان یو خبره سره دا شیر کومه چې د شعر په ابتدا کې 2009 نه زه لیکل کوم، نو زه د کام کلم تصور مانیروال صاحب او د کام کلم مشران جان بادر کاکا جي ناست، عزیز لالا دیمو، انور صاحب دي، نو زه د کام کلم چې څومره هم مشران دي که زه د هغوی څومره هم شکریا ادا کوم، دا به کمه به وي، ځکه زما هغوی وخت په وخت چې کومه رهنمایي کړې ده، نو که نن هغوی زما په سر باندې دغه لاس نه وی، د تصور صاحب دي، لالا دي، جان بادر کاکا جي دي، نو یقینا چې په د پښتو ادب کې د کسکریزم کوم یو عنصر دی، نو کېدی شي زه اوس هم دا نه وایم چې زما شعر ډېر ښه دی، خو کېدی شي چې هغه پکې ډېر زیات وی. نو زه د تصور مانیروال صاحب او د کاکا جي دي ټولو یو جهان مننه کوم، کیسر مانیروال صاحب، نو ډېره ډېره مننه، ډېر وخت نه اخلم، او دغه یو څو شعرونه به درته ډالۍ کوم چې ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو، ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو، ښکلي د جهان یو خو خبر نه یو، مونږ نه خپل تاریخ داسې هیر شوی دی، مونږ افغانان یو خو خبر نه یو. او ابراغر صاحب ناست دغه شعرونه یې ته ډالۍ وي چې جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه، جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه، او دا ځل د دار شورو لمانه وکړه، او که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانه وکړه، که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شروع لمانه وکړه، او ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه د دې کردار شروع لمانه وکړه، ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه او د دې کردار شروع لمانه وکړه، او د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شروع لمانه وکړه، د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شروع لمانه وکړه، او رحیمه ربه ګناهګار که بخې، رحیمه ربه ګناهګار که بخې، یم ګناهګار شروع لمانه وکړه، او چا نامعلومو دی وجلی مشال، چا نامعلومو دی وجلی مشال، نن د اخبار شروع لمانه وکړه. ډېره ډېره مهرباني، خوشحاله او آباد رات اوسئ.